حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زناستم په دې وخت کې ناشنا سړی راغی ډېرې پوښتنې وکړې او پوښتنه یې دا وکړه چې ایمان څه ته وایي. نبی علیه السلام ته په الله ایمان لرل، دویم یې ورته ویلي په ملایکو ایمان لرل. نو محترمو د دې حدیث روایت مسلم شریف کړی اوږد حدیث دی، خو زه غواړم چې لږ لږ یو حصه تاسو ته بیان کوم. په دې کې منن دویم د ایمان دویم رکن بیان کو، یو خو په الله ایمان لرلو د ایمان اولنی رکن، دویم دا په ملایکو ایمان لرل. نو په ملایکو باندې ایمان لرل مطلب دا دی چې ملایکی یو غیبی مخلوق دی، الله جل جلاله یعنی الله تعالی د نور څخه پیدا کړي دي، نه نارینه دي او نه ښځینه، یعنی نه سړي دي نه ښځې، د الله تعالی په عبادت کې لګیا دي، هغوی کې د ربوبیت او الوهیت خاصیت نشته. په دې معنی چې هغوی نه څه پیدا کولی شي او نه چاته رزق ورکولی شي، هغوی مور او پلار او اولاد نه لري. الله تعالی په خپل مهربانۍ هغوی ته د پوره تابعدارۍ او فرمانبردارۍ قوت ورکړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دغه به زموږ او ستاسو عقیده وي چې الله جل شانه فرشتې د نور نه پیدا کړي دي او دغه فرشتې نه چاته رزق ورکولی شي، نه چاته اولاد ورکولی شي. دغه فرشتې نه ښځې دي او نه سړي دي، دا به ستا عقیده وي. او نه اولاد لري، نه پلار لري، نه مور لري، دا به دې عقیده وي. او بل دا چې الله جل شانه په عبادت کې مصروف دي. الله تعالی د خپل مهربانۍ هغوی ته پوره د تابعدارۍ او د فرمانبردارۍ قوت ورکړی دی. او فرشتې ډېرې زیاتې دي، پوره تعداد الله ته معلوم دی، دغه به دې عقیده وي. نو دا محترمو نن دویم درس کې موږ تاسو دغه خبره زده کړه چې په ملایکو باندې ایمان لرل څه مطلب دی. نو دا نن د حدیث یوه حصه کې دا خبره زده کړه. الله دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې دغه مسلې ښې زده کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.